مال دغه سړی اوس درته رالی زما دپاره یې رختې په څو دي ورکړل؟ په 1000 روپۍ مې ورکړل. نو مې دوی ته وویل مال دغه حال دی. دا د ملایان، دا د سپین ږیري، دا کتابونه و قرآن پاکونه خرڅوي. خلک وایي دا به نو غلا او درواغ په کاروبار کې نه کوي. دا چې زما څه 1 روپۍ زیاته اخلي درته مرداره حرامه ده، لکه پر دا روډ چې غلا کوې په دا کاروبار کې. خو ما درته ویل چې زما دپاره دا کتاب راواخله، زه خپله مشروعه ګټه در کوم. لږ ما درته ویل هغه مې ده ته ویل مال زه یې خپله هم راختی سم ورتللی سم، پر ده مې څه زړه وسوځي مال ستا به راخواري څه پکې بس ورسه 1 څه روپۍ به زه زیاتې پکې در کړمه. هغه زه خپل په خوښۍ در کوم. دی چې ما ته وایي چې ما په 1100 راخسي دي او راخسي په 1000 دي، دغه بیې عادته ناروا سول. که دا 1 روپۍ زما څه اخلي دا دلته مرداره ده، لکه د روډ غلا چې کوي. اوس نه د روژې لحاظ، نه د ملایي لحاظ، نه د کتاب لحاظ، د دنیا کاروبارونه دا هلته رسېدلي. دا د عامو خلکو څه باره موږ څه ګیله وکړو چې د ملایانو د کاروبار پر دغه رقم لړلی. او زه خلکو ته وایم ملایان دې خوا نه رسبه دي. زه دلته چې کله کله خلک راسي کاروباریان خلک دا وي زور ته یو به د ملا سره کار نه کوي، یو به د تبلیغي سره کار نه کوي. تبلیغي م وایي بس په یوه سې روزه زما جنت دی بالا زه ولاړم جنت ته کاروبار کې هر څه مرداري کوي. ملا م وایي زه خو ملا یم نو ما چې خدای نه وبخښي نو څوک به خدای بخښي، چې هر څه پر لاس باندې ورتلله بس تر هغه بل لاسې اړوي. کاروبار د ملا او د تبلیغي سره مه کوه، دا که دې کوي بیا بیا لاس په لاس ورسره کوي، وخت به نه ورکوي 15 دقیقې وخت هم. یوه خبره لا بل درته کوم. امام غزالی رحمت الله تعالی علیه په دې امت کې خورا یو جید علم تیر سوی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې انتهایی زیات خدمت کړی دی. فتاوا خیریه کې لیکي زموږ د مذهب فتاوا ده چې کوم سړی امام غزالی رحمه الله باندې ردونه کوي دا افسق الفاسقین دی. دا در ټولو فاسقانو لوی فاسق دا دی چې پر امام غزالی رد کوي. هغه د ټولو خبیثانو لوی خبیث دا دی چې امام غزالی باندې رد کوي. دا د دې 4 تصوف در مشرانو در حضرت پیرانو پیر صاحب رحمت الله علیه پورې در ټولو مخکې تیر سوی دی. کلک صوفي عالم اسلام ته یو عظیم خدمت کړی. هغه مبارک په خپل کتاب احیاء علوم الدین کې دا لیکي وایي روژه 3 قسمه ده. غوږ ورته نیسي 3 قسمه روژه ده. یو د عامو مسلمانانو روژه ده چې وایي خوراک نه کوم خوله مې بنده ده، چښنګ نه کوم خوله مې بنده ده، بې ادبي معاب د خپلې بیبي او کوروالا څخه لرې ګرځم روژه مې ده. غیر څخه د دې نور نو در یوې ناروا لا مخ نه راړوم. که د غیبت ځای رالی غیبت کوم، که د بهتان ځای رالی بهتان وایي، که د ابترا ځای رالی پر یو چا ابترا کوي، که په کاروبار کې په غلا وس رسېدي غلا کوي. سبحان الله. زه بله ورځ تللی وم کوټې ته دا اوس روژه کې 2 ورځې مخکې یو چا کتابونه رانیول. زما یو مرشد مبارک دی ما ته وویل چې ته دا کتابونه راخوښ کړه. د 1 روپو کتابونه و د 26 لکو روپو کتابونه مې ورانیول. ته کتابونه راته خوښ کړه زه کتابونه رانیسم ستا په خوښۍ باندې ته ولاړ شې. ورځ بل زه ولاړم دا اوس روژه کې بیا ورغلم. هسې دا خبر درته کوم چې د خلکو روژې دغه رقم. نو یو ملا ته ورغللو نو بیا ما نه اخلمه د سري چې بیا یو ملا ته ورغلو د کتابو ملا دی کتابونه خرڅي، دیم ملا دی، زمنان یم ملایان دي، ټوله ملایان دي. ورغلو کتابونه ځینې رانیسو. بارې مې ورته ویلې چې ته په هغه بله مکتبه کې وګوره دا پلانکی کتاب ما ته یې راوړه. دی چې ور ولاړ سو هغې مکتبې ته د اخواستی کتاب ما ته رااخیستی چې کتاب مثلا په 1000 روپۍ دی. ده ما ته وویل ما دلته وختي لا ورته ویلم ملګوره تا ته ګټه پکې در کوم چې یې راواخلي. هغه زه در کوم چې 2 روپۍ مې ګټه پکې در کړې ورسمه. دی ولاړې د اخوا یې ما ته ویل چې په 1100 روپۍ دا کتاب دی. هغه 100 روپۍ یې خپل پکې واچولې، 100 خو نه اوس یو 100 200 خو نور ما ته جلا کوي. هغه یو 100 روپۍ یې خپلې کې واچولې. دا مثال مې درته ویل در څه ډېرې پکې واچولې. دا مې مثال درته ویل. موږ چې راووت هغه ملګرو ته مال تېر راسي دا کتاب بل ځای بایه کړو هغې کتابخانې ته م ورسو بایه کړو چې هغې په څور کړي د ګران خو به نه یې راکړي. هغه خلک چې زما سره راسره دي هغه امیان خلک دي. یو ما ته وایي دا خو نو ملا او روژه م د درواغ خو به نه وایي دا کاروبار خو به نه مرداري ځان ته. مال اوس داسې بې باوره وخت یې ولا که یا په ملا به باور سته یا په روژه باور سته. مکتبې والا ته ورله مال دا کتاب په څو دی وایي مثال مې درته ویلی په 1000 دی ډېر ګران و هغه په 1000 یې راته ویل. مال دغه سړی اوس درته رالی زما دپاره یې رختې په څو دي ورکړل په 1000 روپۍ مې ورکړل. نو مې دوی ته وویل مال دغه حال دی
دا دي ملایان دا دي سپین ږیري دا کتابونه او قرآن پاکونه خرڅوي خلک وایي دا به نو غلا او درواغ په کاروبار کې نه کوي دا چې زما څه یوه روپۍ زیاته اخلي درته مرداره حرامه ده لکه پر دا روډ چې غلا کوې په دا کاروبار کې خو ما درته ویل چې زما دپاره دا کتاب راواخله زه خپله مشروعه ګټه در کوم لږ ما درته ویل هغه مې ده ته ویل مال زه خپله هم راختی سم ورتللی سم پر ده مې یو څه زړه وسوځي مال ستا به راخواري سه پکې بس ورسه یو څه روپۍ به زه زیاتې پکې درکړمه هغه زه خپل په خوښۍ در کوم دی چې ما ته وایي چې ما په 1100 راخسي دي او راخسي په زر دي دغه بیه عادته ناروا سول که دا یوه روپۍ زما څه اخلي دا دته مرداره ده لکه د روډ غلا چې کوي اوس نه د روژې لحاظ نه د ملایي لحاظ نه د کتاب لحاظ د دنیا کاروبارونه دا هلته رسېدلي دا د عامو خلکو څه باره موږ څه ګیله وکړو چې د ملایانو د کاروبار پر دغه رقم لړلی او زه خلکو ته وایم ملایان دې خوا نه رسه به دي زه دلته چې کله کله خلک راسي کاروباریان خلک دا وي زور ته یو به د ملا سره کار نه کوي یو به د تبلیغي سره کار نه کوي تبلیغي م وایي بس په یوه سې روزه زما جنت دی بالا زه ولاړم جنت ته کاروبار کې هر څه مرداري کوي ملا م وایي زه خو ملا یم نو ما چې خدای نه وبخښي نو څوک به خدای بخښي چې هر څه پر لاس باندې ورتلله بس تر هغه بل لاسې اړوي کاروبار د ملا او د تبلیغي سره مه کوه دا که دې کوي بیا بیا لاس په لاس ورسره کوي وخت به نه ورکوي 15 دقیقې وخت هم یقیني خبره دلته تجربه ده ما درته ویل زموږ خپل چې دلته خلک ماته راځي دغسې حال یې اوس دا به د عوامو خلکو څه باره څه ګیله خلاصه د خبرې درته وایم که یو سړی کاروبار کوي د ورځې په معاشره کې حلالې و مردارې نه ګټي نه ګوري ومه چې ته حلاله یې که مرداره یې روا و ناروا نه ګوري خو روژه مې نیولې ده خوشحاله یم چې زما روژه ده ماښام پر روژه مات چیش خورې هغه شی خورې چې په هغه مردار روپو دې ګټلی دي په پیشلمي چیش خورې هغه شی خورې چې هغه مردار کاروبار دې پکې کړی دي په درواغو دې ګټلی دي په قسمو دې ګټلی دي 24 ساعته خوشحاله یې چې زما روژه ده خو د خلکو ابترایي او غیبتونه کوې درواغ په خلکو پسې وایې خلک زیره او ته خوشحاله یې زما روژه ده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث دی امام نسائی رحمه الله ذکر کړی دی امام ابن ماجه ذکر کړی دی نبی علیہ السلام کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر داسې خلک ته په روژه کې نو بله یوه ګټه دته نه ده رسېدلې ده یوه ګټه ورته ورسېدل چې ځان یې وږي او تږي کړي در ماښامه څه معنا ده د حدیث امام غزالي رحمه الله فرمایي وذلك الصائم الذي لا يحفظ جوارحه من الآثام دا هغه روژه چې نبی علیه السلام یادوي چې نور په خوله یې روژه نیولې ده نور د ګناو ځان نه راګرځي د دې سړي نبی علیه السلام وایي دغه یوه ګټه ورته رسېدلې ده چې ګرده ورځ یې خوله بنده وه نور دې د روژې ثواب نشته دا فکر به نه کوي چې زما پر روژه به ماته خدای جنت راکوي ستا پر دغه روژه جنت نشته دا د الله د حبیب علیه السلام قول ته به نو دا نه کوي چې ګوره هغه ابدي حرام غیبت ټول وخت حرام دی درواغ ټول وخت حرام دی ناروا دی حرام کاروبار کول ټول وخت حرام دی هغه ته باره وده ورکې را ډېرې کې هغه چې نور وخت درته حلال وي یوازې په روژه کې حرام دی چې خوراک کوچټنګ دی هغه باره بند کړې د هغه لږ حرام بند کړې هغه ډېرو حرامو ته مخ واړی او خوشحاله